اول ته رسېدلې ده. هغه ملتونه چې په ستونزو کې وي یا که په ستونزو کې نه هم وي، هغه ملتونه داسې فرصتونو داسې چانسونو نه ګټه اخلي، خو بدبختانه مونږ هیڅ ګټه تر وانه خیسته. هغه نندارچیان چې د افغانستان د کرکټ ډلې سپورټران دي، هغوی چې په مستقیمه باندې لوبه ګوري او هلته په ګراوند کې یا په میدان کې ناست وي، هغوی یوازې د افغانستان بیرغونه ځان سره راخیستي وي، بل هیڅ میسج ورسره نه وي. مونږ افغانستان لر او بر پښتانه په ډېر بد حال کې دي او داسې چانسونه او داسې پلیټفارمونه نړۍ کې یا خلکو ته ډېر کم په لاس ورځي. خوشبختانه مونږ ته داسې ډېر چانسونه په وختونو کې راغلي، خو مونږ ګټه تر نه ده اخیستې. روان کړکېچ په وطن کې او ورسره زمونږ ته بهترین چانس دا دی چې زمونږ لوبډله نړیوال جام ته لاره پیدا کړې او دا لوبې روانې دي. نو زه هغه ټول ملګري چې په UK کې، په یونایټډ کینګډم کې میشت دي، په انګلند کې دي، یا خواوشا نورو واکمنیو کې دي، یا هغه چې په اروپا کې دي، یا د دنیا هر ځای نه چې ورځي او دا لوبې مستقیم ګوري، دوی د بیرغ سره سره یو میسج، یو سلوګن، یو شعار هم ولري. داسې شعار دی نه وي چې نیغ په نیغه د سیاسي وي، خو لږ تر لږه داسې یو شعار دی ولري چې لوبو سره هم تړاو لري او نړۍ ته زموږ د مظلومیت غږ هم ورسوي. ما خو داسې ډېر فکر نه دی پکړی، خو دغه اوس دغه ذهن خیال ته راغی او یو 5 شعاره لرمه. تاسو یې کولی شئ، موږ نه په انګلیسي باندې ښه پوهېږئ، ما انګلیسي کې هم ترجمه کړي، خو زه په پښتو کې درته وایم، تاسو به ما نه ښه ترجمه کړئ. تاسو خپل ذهن، خپل سوچ نه هم کار واخلئ، ملګرو سره اړیکې ونیسئ چې هغه یې درته ښه شعارونه پیدا کړي، څوک چې په دې په سیاسي او په ټولنیزو پر فرهنګي کیسو په لیکوالۍ پوهیږي. زه درته خپل میسجونه ښایم. ضروري نه چې تاسو په مستقیما دې لوبې ته نشئ ورتلی، تاسو ملګري به ورځي، خپلوان به ورځي، هغو ته دا زما میسج فارورډ کړئ. دا زموږ دپاره بهترین چانس دی، دې نه باید موږ پوره ګټه واخلو. بیرغ دی وي، خو بیرغ سره په څنګ کې موږ باید داسې یو سیاسي میسجونه پاس کړو چې نه سیاسي وي، انډایرکټلی سیاسي وي، یعنی د لوبو سره تړاو لري. زما پاند کېدی چې دا زما میسجونه هم سم نه وي، تاسو یې اصلاح کړئ، خو داسې میسجونه باید مونږ او تاسو ولرو او په بینرو باندې ولیکو او ځان سره د څومره نندارچیان چې هلته ناست وي، مونږ ډېرې لوبې نورې هم لرو، بایلل او ګټل به پکې راځي، دا وړې خبرې دي، خو اصلا نړۍ ته خپل میسج پاس کول دي. اولنی شعار زما دا دی، کېدای شي دا زما شعارونه غلط وي، تاسو یې سم کړئ. زه یو مثال در کوم، یو بیلګه در کوم. اول شعار دی، ګاونډیان دې ترهګرو په ځای لوبغاړي یا ورزشکار راولېږي افغانستان ته. دویم، افغانستان دې د لوبو میدان شي، نه د جنگ. نړیوال دې افغانستان کې د لوبو ډګر ګرم وساتي، نه د جنگ. افغانستان لوبو لپاره ښه موسم لري، په جنګونو یې مه خرابوئ. بیا لاندې هیشټیګ کې ورته ورکولی شي چې د نړیوالې تودوخې لپاره هم زیانمن دی، یا هیشټیګ ورکولی شي even harmful for global weather. global weather مثالې هم نن سبا ډېرې په دنیا کې روان دي، دا هم تاسو توجه ځان ته راجلب کولی شي. د ترهګرو د ټریننګ کیمپونو په ځای د ګاونډیان د افغانستان لپاره د سپورټس اکیډمۍ جوړې کړي. دغه یو 5 شعار زما ذهن ته اوس راغله، ځان سره مې نوټ کړه، ومې لیکله. کېدای شي تاسو دې نه ښه شعارونه جوړ کړئ، کېدای شي دا هم سم نه وي، تاسو په دې کې اصلاح راولئ یا نور ځان نه جوړ کړئ. خو یوازې دا نه چې سپورټینګ دپاره تاسو د افغانستان بیرغ راخیستی، نور هیڅ هم نه کوئ. ګوره دا چانسونه کله کله ملتونو ته په لاس ورځي. زه به مثال درکم، د هند باندې کوم برید چې شوی او بیا دوی خپل دښمن هغه بدل واخیسته، نو د ټولو لوبغاړو کومې خولۍ چې وي، کوم کیپونه یې چې وو، هغه د فوجي کیپونه یې په سر کړي وو. خلک دغسې فرصتونو نه ګټې اخلي. مونږ هیڅکله هم داسې فرصتونه کیش نه کړه، ګټې مو تر وانه خیستې. اسامه په پاکستان کې پیدا کیږي، خو نړیوالو اسامه لپاره افغانستان برباد کړ، خو پیدا هلته شو، مونږ خاموشه په پاتې شو. داسې زرګونه پیښې دي. زه ډېر مثالونه نه ورکوم او نه غواړم چې دا میسج ډېر اوږد شي.
ستاسو څخه ډېره مننه او کوشش وکئ چې دا میسج خپلو خپلوانو ته، یارانو دوستانو ته، څوک چې هغه لوبو کې ګډون کوي هغو ته یې پاس کوئ او لږ تر لږه باید هر یو کس ځان سره یو ښه شعار ولري، داسې شعار چې موږ بد هم په ښکاره نه شو، چې هم د سپورټس نړۍ سره هم تعلق لري او زموږ خپل سیاسي میسج هم پکې پاس کړی شو. موږ یو مظلوم قوم یو، باید داسې وخو چې موږ یو مظلوم قوم یو، موږ باندې جنگ تپل شوی دی او مهرباني وکړئ چې موږ د دغې جنگ د هغه نه غواړو چې راووځو او نړیوال دې موږ سره مرسته وکړي او داسې یو میسج باید پاس شي. ډېره مننه. خدای په امان. بیا هم اختر ټولو ته نیکمرغه او دا یو ډېر غټ مقام دی چې موږ په ډېر کم وخت کې نړیوال جام ته لاره پیدا کړې ده او موږ فاینل خواستیم څو ورځې مخکې ګټلو چې دښمن ته مو ماته ورکړې ده، بس خلاص. نو زړونه به نه وهو سره او دغه میسج په اخر کې بیا هم پاس کړئ او باید موږ د دې فرصت نه، د دې چانس نه پوره ګټه واخلو. خدای په امان.